د ننګرهار رودات ولسوالۍ بزګران وایي تیر کې به یې په کروندو د کوکنارو او نورو نشهیي بوټو کښت کاوه، خو اوس په خپلو ځمکو د حلالو فصلونو کرکیله کوي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د شنو خونو جوړولو ترڅنګ د ورسره د اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړي. ورته وخت کې د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو او نورو اړینو مرستو د ترسره کېدو ډاډ ورکوي. ننګرهار کې د دولتي مطبعې عامر وایي تیر ته یې اوس کارونه ډېر او د بېلابېلو دولتي ادارو اسناد، مجلې او کتابونه چاپوي. د نوموړي په خبره پخوا یې د چاپ ماشینونه خراب او له کاره لوېدلي وو چې له سره یې ترمیم کړي او ګټه ترې اخلي. ننګرهار کې 250 راستنو شویو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست تر چتر لاندې د DRC موسسې له لوري 250 کورنیو سره د خوراکي توکو او د کورونو ترمیم په موخه نغدي مرسته وشوه. ننګرهار کې 290 اړمنو کورنیو ته نغدي مرسته وویشل شوه. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست په هڅو د TDH نړیوالې موسسې لوري په سپینغر او اچین ولسوالیو کې 290 اړمنو کورنیو ته د څه باندې 2.8 میلیون افغانیو نغدي مرسته وویشل شوه.